و مهم لاملونه چې له امله د ویزې غوښتنلیک ردېدی شي. که چېرته تاسو کیسونه لرئ دغه و لاملونه تاسو باید په یاد ولرئ. که تاسو د امریکا د سیاحتي سوداګریز محصلي یا بلې ویزې لپاره غوښتنه کوئ نو دا معلومات ستاسو لپاره ډېر مهم دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هر ویزې غوښتنلیک په جلا توګه ارزول کیږي او یوازې د فورمې ډکول یا مرکې ته حاضرېدل د ویزې د ترلاسه کولو ضمانت نه دی. د ویزې د رد کېدو و عام لاملونه دا دي: اول، د غوښتنلیک نیمګړی یا ناسم اسناد. دوم، د غوښتل شویو ویزې د شرایطو نه پوره کول. دریم، د امریکا د کډوالۍ د قانون له مخې د نه وړتیا موارد. څلورم، ځینې جرمي سابقې. پنځم، د غلطو معلوماتو یا جعلي اسنادو وړاندې کول. شپږم، د قونسلګرۍ افسر نه خانې کول په ځانګړي ډول د B1 او B2 ویزو لپاره چې تاسو په خپله ویزې لپاره مودې وروسته خپل هیواد ته بیرته ستنیږئ. اووم، نور قانوني یا اداري دلایل چې د امریکا د قوانینو له مخې د ویزې پر پریکړې اغیزه کوي. مهمه خبره دا دی چې د ویزې د ردېدل تل دایمي نه وي. په ځینو مواردو کې تاسو کولی شئ چې د رد دلیل اصلاح کړئ، اضافي اسناد وړاندې کړئ یا که شرایط پوره کوئ د قانون له مخې د معافیت یا ویور غوښتنه وکړئ. که تاسو یا ستاسو د کورنۍ کوم غړی د امریکا د ویزې لپاره پلان لري دا معلومات ورسره شریک کړئ ځکه چې دا ډېر مهم دی. دوستانو، که چېرته تاسو یا ستاسو ملګري فامیلونه اپلای ګانې کړي دي، هغه که عیسوي ویزه ده او P1 دی P2 دی او همداسې نورو ویزوګانې دي چې هغه که B1 دی B2 دی چې سیاحتي او سوداګریز ویزې چې B1 او B2 نومیږي او دا نور زیاتره B1 او B2 موږ نه راځو ځکه چې اکثرا زموږ خلک دومره سوداګر او دومره تجارت پیشه نه دي نو هغې د خطر اکثرا زموږ چې دی P1 دی P2 دی او عیسوي دی اسایلم کیسونه دي چې څوک چې امریکا دننه راځي نو هغې د خطر دا ډېر ورته مهم دی او دا ورته ډېر مهم کیدی شي. نو که چېرته تاسو ویزې رد شوي دي او تاسو تر اوسه پورې خبر ناست دی ولې رد شوی دی، څه دپاره رد شوی دی، دغه ویډیو ستاسو دپاره دی. تر اخره پورې دا وګوره، دې باندې بیا پوهېږئ چې ما کوم شیان تاسو دپاره تشریح کړه. دا ډېره عادي خبره ده، د هر چا ویده رد کیدی شي خو لامل یې هغوی به درته وایي، خپله یو سفارت به درته وایي چې په دغه لاملونو باندې موږ ستاسو ویزا رد کړه یا ستاسو غوښتنلیک ستاسو دا کیس چې دی ډینایل شو یعنې ډینایل یې وخورو. په هغه صورت کې تاسو بیا کولی شئ چې اپیل وکړئ. زما په خپله یو ملګری دی چې په امریکا کې اوس اوسېږي، څو کاله کېږي چې اوس راغلی دی، ویزو باندې دلته راغلی دی او د دې کیس او دې ماته وویل چې اول کې چې ما اپلای وکړو نو زما کیس رد شو، عیسوي کیس مې رد شو. بیا مې هلته وایي ورته دلایل وړاندې کړه چې تاسو زما کیس ولې ردوئ، ما امریکانو سره کار کړی دی، ما زحمت ویستی دی، زما ژوند په خطر کې دی، فامیلونه مې په خطر کې دي، دا ټول دغه شیان مې ورته وویل. بیرته راته وویل چې بس ستاسو کیس موږ بیرته دغه کړه ری انټرم کړه یعنې بیرته پروسس کړه. هغې نه وروسته بیا ټول شیان پروسس شو او همداسې هغه راغی امریکې ته. نو هغې وویل چې بیا ما خپل هغه دلیلونه ورته وړاندې کړه او خپل اسناد مې شواهد مې ورته وړاندې کړه چې په دغه شرایطو باندې تاسو غلط تصمیم نیولی دی، تاسو باید خپل تصمیم بیرته واخلئ. نو اکثرا چې تاسو کوم دغه کوئ اول خو په مسلکي کس باندې اپلای وکړئ او بیا وایم هغه اسنادونه چې تاسو ورته لیږئ نو صحیح اسناد ورته ولیږئ، مکمل اسناد باید وي. هر څه اسناد چې باید جعلي نه اوسي، باید اصلي اسناد اوسي. ستاسو ریکمنډیشن لیټر، ستاسو HR لیټر، همداسې نور اسناد، تذکیرې، پاسپورټونه، دغه ټول شیان باید لازمحنه پکې نه وي شوی. ستاسو اکثرا د مستقیم هغه سوپروایزر چې څوک دی هغه باید تاسو سره په تماس کې اوسي، یعنې تاسو باید هغې سره په تماس کې اوسئ. د هغې ایمیل ادرس چې په HR او ریکمنډیشن لیټر کې تاسو اچوئ هغه باید دقیق اوسي تر څو هغې د همدغې له لارې ستا ویریفیکیشن هغې سره کوي، بعد د هغې نه تا ته اپروول او دغه شیان درته درکوي. نو دا عمده لاملونه چې ما درته مخکې تشریح کړه دغه عمده دي. نور بیا تاسو په دې کې مثال هر یو ځان ته تشریح لري چې هغه بیا تاسو کولی شئ چې خپله پوه شئ. ما هغه عمومي دغه درته وکړه. نو دغه ویډیو ما درته جوړ کړی او هغه کسانو سره شریک کړئ چې د هغې کیسونه رد شوي دي او اوس غواړي چې اپلای وکړي نو دغه ویډیو هغوی ته دا شریک کړئ تر څو دغې خبر څخه باخبر اوسي. نور دا ما پوهاوی ویډیو ده. که چېرته تاسو مهاجرتي کیس لرئ نو تاسو کولی شئ چې یو مجرب مسلکي وکیل سره وګورئ تر څو هغوی تاسو سره همکاري وکړي او هغوی وکولی شي چې تاسو دپاره اپلای وکړي.
نو په خدای مو سپارمه ژوندي اوسئ د ښه شیبو او ښه ژوند په هیله. سلام علیکم.